السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څلور تازه مهم خبرونه. یو بل افغان لوبغاړی هم د هند په IPL کې اخیستل کیږي او د رحمان الله ګربز سره د کرکټ بورډ مشر فرهان یوسفزي خبره کړې وه چې دی به کپتان ټاکي د شل اوریزو لوبو لپاره، بیا هم کپتان ونه ټاکل سو. اصلي لامل یې څه و؟ ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. فرهان یوسفزي ولې رحمان الله ګربز کپتان اعلان نه کړ؟ په داسې حال کې چې له هغه سره خبره هم کړې وه. پرون د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي یوه خبري ناسته وکړه. داسې هیله وه چې نوموړی به په دغه خبري ناسته کې د افغانستان د شل اوریزو لوبو لپاره نوی کپتان اعلان کړي، خو بیا کپتان اعلان نه سو. خپلواک ویبپاڼې ته یوې خبري سرچینې وویل چې فرهان یوسفزي له ځوان توپوهونکي او ویکټ ساتونکي رحمان الله ګربز سره خبره کړې وه چې د افغانستان د شل اوریزو لوبو لپاره به کپتان وټاکي، خو پرون د خبري ناستې مخکې دا پریکړه وځنډول سوه. رحمان الله ګربز تر هغه یوه ورځ مخکې فرهان یوسفزي خپل کور ته هم وربللی و او په دې اړه ورسره خبرې وروستۍ کړې وې، خو پرون د کپتان د نه اعلانولو لامل دا ښودل کیږي چې د ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو له دې چارې سره مخالفت ښکاره کړی دی او ویلي دي چې هغوی به د کپتاني ونه مني. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د رحمان الله ګربز او نجیب الله زدران سره د شل اوریزو لوبو د کپتانۍ په اړه باندې خبرې روانې دي، خو هغه بیا د نجیب الله زدران وړاندیز کړی دی. زموږ معلومات دا دي چې له مخې فرهان یوسفزي ځکه نجیب الله زدران د شل اوریزو لوبو لپاره کپتان نه اعلانوي چې فکر کوي هغه د نوروز منګل تر تاثیر لاندې دی او هغه غواړي یو داسې لوبغاړی کپتان وټاکي چې د هیچا تر تاثیر لاندې نه وي. ځینې داسې واضح هم دي چې فرهان یوسفزي غوښتل چې راشد خان لوبډل مشر کړي، خو هغه د لوبډل مشرۍ څخه انکار کړی دی او وایي خپل ټول پام یوازې خپلو لوبو ته کوي. همدغه راز د نوین الحق نوم هم د کپتانۍ لپاره اخیستل کیږي. د یادولو ده چې په پرونۍ خبري ناسته کې فرهان یوسفزي دا هم ویل چې په راتلونکو دوی اونیو کې به د شل اوریزو لوبو لپاره کپتان اعلان کړي. دا ځل به د هیچا نوم نه راځي، دا خو به 2 اونۍ وروسته معلومه سي. بلخوا د انګلستان په ویټالټي بلسټ سیالۍ کې تېره ورځ محمد نبي که څه هم په توپخانه کې ښه نه وځلېدی، خو توپاچونه یې ښه ترسره کړه. د 25 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي وسوځول چې خپلې لوبډلې لپاره یې 4مه بریا خپله کړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چپلاسې چټک توپچوونکی شاپور زدران په کرونا ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ګڼو ملي لوبغاړو په خپلو فیسبوک پاڼو د شاپور زدران د بشپړه روغتیا لپاره د هغه د مینوالو څخه د دعا غوښتنه کړې ده. تاسو هم شاپور زدران ته د بشپړه روغتیا لپاره دعا وکړئ ترڅو شاپور زدران روغ سي. شاپور زدران به یو ځل بیا د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې کارنامې کوي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکو سیالیو کې افغانستان ته هم ځای ورکړل شوی دی. پاکستان کرکټ ملي لوبډله به د جولای میاشتې پر 3مه نیټه د انګلستان پر وړاندې یو ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. دا 2 هیوادونه به په خپلو منځونو کې 3 یو ورځنۍ او 3 شل اوریزه لوبې ترسره کړي. د یادو لوبو له پای ته رسېدو سره به سم پاکستاني لوبډله د ویسټ انډیز پر وړاندې د جولای او اګست میاشتو کې 3 ټیسټ او 3 شل اوریزه لوبې ترسره کړي. دلته به نو د سپټمبر میاشت را نږدې سي، هغه میاشت چې ټول د کرکټ مینوال ورته په تمه وه. افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په سپټمبر میاشت کې 3 یو ورځنۍ او 3 شل اوریزه لوبې د افغانستان په کوربتو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. راپورونه وایي چې ممکن د هند غوره لیګ په 8 لوبو کې به یو بل افغان لوبغاړی هم واخیستل سي. د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی نور احمد لکنوال چې په لومړي ځل د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې د کراچي کینګز لوبډلې سره ولوبېدی، د نړیوالو پام یې ځان ته راواړوي. د هندي ورزشي فیسبوک پاڼې کرکټ ټریکر د راپور پر اساس نور احمد به هغه لوبغاړی وي چې د هند غوره لیګ په 8 سیالیو کې د یوې لوبډلې له لوري واخیستل سي. دا ځکه چې هغه په 2020م کال پاکستان غوره لیګ په 8 لوبو کې ښه وځلېدی. 14 کلن نور احمد په PSL سیالیو کې په 3 لوبو کې 3 مهم لوبغاړي وسوځول او په هر اور کې اوسط منډې 6.5 وې. نو په همدې خاطر د کرکټ ټریکر د راپور پر اساس هغه ممکن د هند غوره لیګ سیالیو په 8 لوبو کې واخیستل سي. کومه دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.